مسلمانانو علمي مرکز او علمي خار و د پوره دنیا مسلمانانو په بغداد فخر کوو دا بغداد خپل علمي مرکز ګڼو لیکن دغه بغداد د یو ترخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دیني مدرسې واغستې دا درسګاونه ورنه ختم کړل اهل حق علماء ورنه ختم کړل حق بیانونکي جبې ورنه بندې کړلې نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ یا خدای بغداد د پوره دنیا مسلمانانو خپل علمي مرکز ګڼو فخر یې کوو یا نن چې هغه اهل حق علماء او مدارسونو محروم شو دغه درسګاونو محروم شوه دي نن ته ورشه خلک مسلمانان دي پر اسلام نه دي لری پاتې دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولوی خپل سفرنامه کې لیکلي دي وځي بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل دا وی رسم او رواج تور طریقې مې وکتلې دا وی دیني مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي ول هغه خلکو کې د اسلام هیڅ قسم اثر په نظر نه راځي دا پته نه لګي د خلک مسلمانانو هم دی وکړي ما یو چانه ته پوښتنه وکړه هغه په خواني ترس کې چرته مدرسه نشته دلته چګيري وي پګړې وي ودی جامې وستي وي ځکه چې تاسو ورشي دا وی شیخ الحدیث هم ګیره خرولي بریته خرولي انګريزي اختانه جوړ کړي پین سټه وستي ټای لګولي پته نه لګي رسول مسلمانانو د وکړ دیو جن محترم مسلمانانو یاد ساتئ خپل بچو په ذهنونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او اهمیت کې ګورئ نن به تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تر کې پرې وګدئ اګيري به ختم کړي دا پګړې ولري کوي دا مسنون لباس به ختم کړي ذهن کې پزړه کې به یو درد سره چې ما سنت پرې کې د ګناکار نه کړي دي سبز لګي به درد کم از کم موجود وي لیکن دا یاد وساتره روان نسل به دې سره بالکل ناشنا او ولر پاتې اب بیجریم نه دبیا د بچو په ذهنونو کې رسول الله اهمیت پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او ژوندۍ ورخایي په خپل عمل او خپل ژوند سره ورته ورخایي د صحابه کرامو ژوند ورخایي دا وی تذکرې د بچو ته وکا بچو ته خپل اسراف ورخایا بچو ته خپل اکابر ورخایا بچو ته کله فیسبوک او د فلمو دنیا او د دنیا مور خاله مراد شیخ الاسلام فرمایي ول ماته یو مدرسه راو خو د جدال تلار څخه پلان کې لګي کې یو مدرسه شته د بخوانی اثار پکشته ول زلام ول مدرسې د جراغلم ول واقع دلته سنا اثار موجود هغه متهم سره بګیره و دلته چاګيري نه پوره بغداد سپینګره ول ما سره ملاقات وشو تفصیلی جب سب میں ورسره ولګېدو ول کله چې واپس راغلم ول سپینګره عالم دې زیات وچړل دا ګیره په اوخ باندې بندش ولا به ماته وی د پاکستان مسلمانانو ته سما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مون بغداد ولا تر کړو مون بغداد ولا نا قدرې وکړه رب رانه نعمت واغستو نن پسروستر گزارو هیڅ بل استر راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو د درکړې خبردار تاسو نه قدرې ونه کوي ون رب تاسو نه اخلي به تاسو زمون په شان پسروستر گزارو دي بس په لاسو ورسي قدر به کوي ان شاء الله ټول ملګری ان شاء الله